کله چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت لخوا د صلح بین الافغاني خبرې پیل شوې دي، په هیواد کې هر وګړي هیلې راټوکېدلې دي چې ګواکې یوه ورځ به د صلح له خواږه نعمت څخه برخمن کیږو. په همدې مخه د بېلابېلو قشرونو لخوا د صلح د ملاتړ غونډې په هر ولایت کې جوړیږي. په خوست کې هم د افغانستان دیني عالمانو ښځو د غونډې په دوام د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ غونډه ترسره شوه. خوستی میرمنې وایي چې دوی په هیواد کې د تلپاتې او دایمي صلح ملاتړ کوي ترڅو د اسلام په رڼا کې ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شي. اسلام په چوکاټ کې چې صلح روشي هغه داسې صلح نه چې موږ ته اسلام یو وي صلح بدله کړولي نه، موږ ته خپل وطن دی، خپل مليون دي، دا نه چې په خارج منطقې جنګونه دي په موږ ته پلي شوي دي. صلح په هغه ځای کې شي بل شی ویل افغانستان خپله صلح ویله نه کړي، ښځې یې ویله نه کړو، نر یې ویله نه کړو، صلح خپله ویله نه شي وروستی. دغه طالبه دې میګرېر دی، دغه ملا یې میګرېر دی، دغه قماندان یې میګ شهید کېږي دی، دغه میګ ولي، دغه میګ مشرونه یې میګرېر دي. او په قطر کې د سولې د مذاکراتو پیل یو مثبت ګام دی چې د امید یوه کړکۍ پرانیستې ده. طالبان هم د افغانو میندو بچیان دي. طالبان د خپلو میندو په خاطر د سولې غږ ته لبیک ووایي او د سرتاسري سولې اوربند وکړي. دوهم دیني علما نارینه دي او که ښځینه ایماني او ملي مسؤلیت لري چې نفرتونه او کرکې او تاوتریخوالي ته د خاتمه ورکړي. د خوست ولایتي شورا وکیله زهرا جلال وایي چې په جنګ کې دواړو لوریو ته یو ښه فرصت دی چې دایمي سولې ته لاره هواره کړي او نور د افغان وژنې څخه لاس واخلي. تر ټولو ښه لاره به دا وي چې اوربند ترسره شي او بیا د صلح خبرو ته دوام ورکړل شي. دغه غونډه چې وه د صلح په ملاتړ وه، اسلام په چوکاټ کې وه، اما په افغانستان کې 9 خلک ټول مسلمانان دي. موږ هغه صلح غواړو چې اسلام کې ځای پکې ولري، شریعت پکې ځای ولري او موږ شکر اسلامي نړۍ کې زیږېدلي یو، اسلامي نړۍ کې ستر شوي او اسلام د اسلام نه هیڅ نوع حراس نه لرو. اسلام موږ ته د حجاب امر همیشه کړی دی، افغاني ښځې همیشه حجاب مراعات کړی هم دی. اوس هم غواړو چې د اسلام په چوکاټ کې خپل آینده کارونه هم محتوي سو او یو پایدار صلح ولرو. او د له خاطره مونږ دغه دوحه کې چې کوم برنامه روانه ده د صلح لپاره د دې په ملاتړ لومړی د اوربند غوښتنه او دویم د صلح غوښتنه، صلح اسلام په چوکاټ کې. لسګونه کالونه کېږي چې په هیواد کې مو جګړه دوام لري او په زرګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولي دي او ګڼ شمېر یتیمان او کونډې مو له همدې امله په ښارونو او کوڅو کې سوال کولو ته مجبور شوي دي. د چارو شنونکي وایي که دواړه لورې زر تر زره سولې ته غاړه کېنږدي، لرې نه ده چې هیواد کې به مو یو بل مرګونی پړاو پرانیستل شي.